السلام علیکم زم بختولا جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه د ټولو اول سر خبرونه په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې څلور څلوېښت نور کسان ووژل. په پېښور کې کرونا وایرس 2 نور ډاکټران وژلي دي چې یو پکې نارینه ډاکټر او یوه زنانه ډاکټره شامل دي. د اطلاعاتو مطابق د معروف مبلغ او ممتاز علم دین مولانا طارق جمیل د کرونا وایرس ټیسټ پازیټیو راغلی دی. بل اړخ ته وزیر اعظم عمران خان د مولانا طارق جمیل د صحت دپاره دعا غوښتې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي که اپوزیشن هر څومره زور ولګوي خو په ما باندې هیڅ اثر نه کوي. وزیر خارجه شاه محمود قریشي ویلي دي چې د لاهور خلکو نه آر که او نه یې پار که خو بلکې پی ډي ایم یې خوار که. فردوسه شقاوان ویلی دي چې مریم نواز نه آر ولیده او نه یې پار ولیده خو پی ډي ایم یې ضرور خوار ولیده. د جمهوریت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق په لاهور کې تربیتګاه ته وینا کړې ده. مریم نواز به په 20 دسمبر باندې د شهید بېنظیر بټو په برسۍ کې شرکت کوي. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر من الله ویلي دي چې د انصاف په لار کې د ټولو نه لوی رکاوټ اصل کې ریاست دی. د آذربایجان او ارمینیا د پوځونو ترمنځ بیا جړپونه شروع شوي دي. په هالند کې یو ځل بیا د یو جومات بې حرمتي شوې ده. په دوبۍ کې یو جینۍ په هوا کې ډانس وکړ. په نیوزیلند کې به د پاکستان قومي کرکټ ټیم په 19 دسمبر باندې 4 ورځنی میچ لوبوي. اوس د دې خبرونو تفصیل. په ملک کې د کرونا وایرس په خورېدو کې ډېره زیاته تیزي راغلې ده. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس 4 څلوېښت نور کسان وژلي دي. دغه رنګې تر اوسه پورې په ملک کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمېره 8832 شوه. په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې 2362 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. در اوسه پورې په ملک کې د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمېره 4,40,780 شوه. دارنګې په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 1,0813 ټسټونه شوي دي. دې سره په ملک کې در اوسه پورې د کرونا وایرس د ټولو ټسټونو شمېره 60,40,220 شوه. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په پېښور کې 2 نور ډاکټران وژلي دي چې یو پکې نارینه او یوه زنانه ډاکټره شامل دي.
د راغلو اطلاعاتو مطابق د معروف مبلغ او ممتاز علیم الدین مولانا طارق جمیل د کرونا وایرس ټیسټ هم پازیټیو راغلی دی. بل اړخته وزیر اعظم عمران خان د مولانا طارق جمیل د کرونا وایرس د ټیسټ د پازیټیو راتلو په اطلاع باندې د مولانا د صحت لپاره دعا غوښتې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي که اپوزیشن والا هر څومره زور ولګي او د الفاظو هیراپیری وکړي خو په ما باندې هیڅ اثر نه کوي. د زیاته کړې ده چې زما د طرف نه به اپوزیشن ته هیڅ چېرې هم انارو نه میلاویږي. دا خبرې په خپل یو ټویټر پیغام کې د پی ټی ایم د لاهور د جلسې په حواله باندې د خپلې تبصرې په دوران کې کړي دي. وزیر خارجه شاه محمود قریشي په لاهور کې د پی ټی ایم د جلسې په حواله باندې په خپله تبصره کې ویلي دي چې د لاهور خلکو نه ارک او نه پارک خو ولې پی ټی ایم یې لاچار که. د پنجاب د وزیر اعلی معاون خصوصي فردوس شقاوان او وزیر قانون راجا بشارت چیما په لاهور کې د پی ډی ایم د جلسې په حواله باندې په خپل تبصره کې ویلي دي چې مریم نواز نه ار ولیده او نه پار ولیده خو د پی ډی ایم ضرور خوار ولیده. د لاهور اوسیدونکو پی ډی ایم مسترد ک. د پی ډی ایم د لاهور جلسه د پی ډی ایم خلاف ریفرنډم ثابت شو. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر من الله د انصاف د فراهمۍ د درخواست د سماعت په دوران کې په خپلو ریمارکسو کې ویلي دي چې د انصاف په فراهمۍ کې د ټولو نه لوی رکاوټ ریاست دی خو ولې الزام په عدالتونو لګولی کیږي. د جمهوریت اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الحق په لاهور کې یو تربیتګاه ته په خپله وینا کې وویل چې قام د حکمرانو پاټو نه بار بار دوکه خوړلې ده. ملک د مسلو دلدل ته د دیکه کولو او د خلکو نه د دې د خوشحالو د راترولو اصل مجرمان هم دغه خلک دي. د زیاته کړه چې د ملک په وسایلو باندې صرف 2% اشرافي یا خېټه اچولې ده. د مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز با په 20 دسمبر باندې د شهید بېنظیر بټو په برسۍ کې شرکت کوي. دی په باقاعده توګه باندې په برسۍ کې د شرکت دعوت قبول کړی دی. د جنگ بندۍ او صلح نه پس یو ځل بیا د آذربایجان او ارمینیا د فوجونو ترمنځ د جړپونو سلسله شروع شوې ده. د دواړو طرف نه فوجونه په یو بل باندې د درنې وسلې ګوله‌باري کوي. په هالند کې یو ځل بیا د یو جومات بې حرمتي شوې ده. نامعلومه کسانو د جومات په دیوالونو باندې د مسلمانانو خلاف نفرت آمیز چاکنګ کړی دی او د صلیب نښه یې جوړه کړې ده. د دوبۍ په نخله جمیره کې د پولینډ یو 20 کلنې جینۍ د 14,000 فوټه اوچتوالي نه په پیراشوټ باندې را ودنګل او په هوا کې رقص وکړ. د دې جینۍ په دې کرتب باندې خلک بالکل حیران شو. د کامیاب پی سی ایل نه پس د کشمیر پریمیر لیگ د آغاز فیصله وشوه. دا فیصله د پاکستان کرکټ بورډ په تعاون باندې شوې ده. د کشمیر پریمیر لیگ د لانچینګ په سلسله کې په اسلام آباد کې یو تقریب وشو. په دې تقریب کې د آزاد کشمیر صدر مسعود خان او د کشمیر کمیټې چیرمن شهریار اپریدی هم شریک شو. نیوزیلینډ کې د پاکستان قومي کرکټ ټیم د 4 ورځني میچ لوبولو دپاره وانګرې ته روان شو. دا میچ به په 19 دسمبر باندې په وانګرې کې لوبولی کیږي. د پاکستاني کرکټ ټیم اوپنر امام الحق هم د T20 ټیم حصہ ګرځولی شوی دی. وایي چې امام الحق دا وخت انفټ دی خو ولې دی په ټیم کې د علاج دپاره شامل کړی شوی دی. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. د ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.